های زړه مې وچاودو خو چې سهار شو ماښام شو دا سړی خو په دې کټ کې برند پروت دی نه سکا شته نه روزګار شته دی نه منځ اودس کوي خدایه ماتې خلاصه کړي کښېنه په هغه اوس په دې عمر خېدې کې چې ماتې خلاصه کړي په زلمیتوب کې دې ودې نه وي په ځوانۍ کې ته چېرې بس دی ته ما له په ځوانۍ کې کوم زړه خوشحاله کړی دی چې ته به لا اوس ماته څه ووایې دې ته اوس څه وګوره ځوانۍ کې دې یاد نه شي په هوټلو به مې ګرځودې چکرې به مې درکودې پیژنم دی پیژنم چاته به یې چکره راکولې خو بس ښکته به دې خوړ ته کوزه کړم واپس به دې راوخېجولم حبیبي تاسو بیا خو ولې راغوښتې دي یزویه ته خو ځان له د ښځې نه دغه یې مجبور یې تا ته خو چې ګورم ماسخوتنې کې ته ځان سره به سره وړې دا جیب په کرې اکثر یې په بډه والي جو خپلې کمرې ته به ورشي دا ګوره اوس په هغه پسې ونښته په خوله کې دې سپی تړلی دی هر ټیم دا ګوره کې ستا نه به د خیر کار چېرته ونه شي ته سړی ته خو غلی کښېنه تا خو راله زړه وچ او کلمې دې راله پخې کړې تا خو دې خدای چاړه کې ښه ولې مشهور وکړی و تاسې ولې کافر یې څه څنګه کار دسې زمیر صاحب پټه وړه کې ووایه داسې کار وشو یو ځای ته تللی وم مزدورۍ لکه نه نو په نیمه ورځ کې ناڅاپه زلزله او طوفان راغی بس په خلکو باندې تادي جوړه شي بیا نو په تادی کې بس ما سامان راغونډ کړو دا ځګي نه رالم چې رالم بس ماښامي کې راپسې رنګ وشو رنګ راپسې وشو نو ما چې څنګه اوچت کړو نو هغوی سلام واچوه جینۍ وخته نو زه چې ځان څه خوشحاله شوم مې جینۍ راته رنګ وکړو نو ما ترې تپوس وکړو مې جي څوک خبرې کوي وایي جي د هغې کور نه خبرې کوم کم کور کې چې تا کار کوو نو زه نورم خوشحاله شوم مې زه اشنا وختل ما ورته وایي جي خدمت وایي تابعدار وایي نور څه خو نشته خو ته په دادی کې وتې وي دا خپل څادر په زما پړونی وړی مایو کو سټک مټک ګراوالي د کور نه جامت مې غټ شه ظالمانو واړه ورانه پکې بیا یریږي دا زمونږ یو ملګری و نو هغه به هر قسمه نشه کوله نو په نشه کې بیا وران شو مطلب دماغي حالات یې ګډوډ شو نو کور کې به هم جنګ جګړې کولې نو هغه څه داسې انداز و زه یو ورځ مزدورۍ له وتلم نو سهار کې ما ته وایي چې یاره ګوره د ترورې چې داسې کار دی که نه چې ته خواله راشه تا ته یو خبره کوم زه ورغلم ما چې دی به راته څه وایي نو بس قصه شوه قصه څه دا رنګې وه چې ګوره د ترورې زویه زه سهار وختي راپاڅم که نه سهار وختي راپاڅم نو داسې 10 بجې د انور داسې د اسمان منځ نه راغلی نو زه وځم مزدورۍ له نو چې مزدورۍ له وځم نو دغه ټایم کې څوک مزدوري نه راکوي ما ته وایي چې ګوره دا ناوخته دی نو زه خو سهار وختي پاڅېدلی وم نو یاره زه چې کوم دی بیا په زور ځان ورځی کړم مزدورۍ که نو چې کله کار وکړم پیسې راوالم د هفتې راله پیسې راکړي 1500 روپۍ نو چې کور ته راځم نو په دې لاره باندې پکې چې کوم دی د یو 900 روپو مال راپځی کړم که نه نو مال خو به تاسو پیژنئ نو چې مال راپځی کړم چې کور ته را روان شم نو بیا راته دې زړه کې داسې دغه تاو شي نو زه هم راشه هغه وړه لورکۍ مې د هغې له به د یو 100 روپو ټروت پروت راوالو که نه نو چې ټروت پروت هم راوالم نو 200 روپۍ پاتې شي نو چې کور ته راشم هغه د وړو مور له ورکړم په دې کې ما ته خپل کور والا وایي چې ته مزدوري نه کوې ګوره کوم ځوان په دې دور کې 1500 روپۍ هفته اخلي زه خپل ځانې دونه محنت او بله ورځ راسه ګوره سایکل ولاړو د 2500 روپو په 800 روپۍ مې د دې کور والا دپاره خرڅ کړو زه په دې خرچې کوم ګوره بله شپه داسې کار وشو د زیارت په شپه مې خوب لیدلی و په هغې کې چې کوم دی نو ما سونه لیدلی وه نو هغه سونه داسې ده چې په ټرکونو مال دی خو نر سړی والا پکار دی دا زما د تره یو زوی دی هغه مې ځان ثبوته خدای شته نیمه کودایي کړې وه او نیمه پاتې وه بس یاره چې کوم دی مال یې په سر تمانچه کېښوده چې که دا دروغ ولم دی نو د راز سړی نشته بله ورځ داسې کار وشو په دې لار را روان وم نو بس یاره چې په دې فوټپات په دې سایډ را روان وم نو ناڅاپي یو ډاکسن راغی خو چې شو په دې ګز کوناټي ووهلم اورې په دې ښې کوناټي په دې سړک را پرېوتم نو بس ښه هغه لکانو څه د خدای پاک ښه وکړي هغوی راچوت کړم ډاکټر لی بوتم ډاکسن والی د ګریوان نه نیولی ما پسې شاته راوستو ورته یې وویل هلک مو وجلی نور خبر نه و چې زه خو د مخکې نه دغه شی یم خیال دی دی خو ډاکټر راته انجکشن ولګو نو بس یاره هغې کې چې کوم دی نو زما په جیب کې 100 روپۍ هم پرتې وې ما یې زه بازار ته راوتی دی وړو له بټروت پروت هم وایلو
نو بس چې ډاکټر نه راووت وروره نو چې عجیب مې وکتو هغې که 100 روپۍ بیانوي نور ورې مزدوري کوم مزدوري مې داسې کار دی چې مزدوري مې خوښه یې کوم خو لکه زه داسې اکثر څخه کور ته پیاده ځم په مال پسې سایکل نشته را سره هغه بس هغه قصه ختمه کړه په دې حالاتو کې نو چې ما کله ټایم ته وکتو مزدورۍ ټایم تېر شو زه مې بیا کور ته راغلم د هغه د وجې